سلامونه نیکې ښه احترامات په دې هیله چې تاسو به راته جوړ وئ ګرانو ملګرو نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته یو داسې طریقه درښایم چې څنګه کولی شئ چې د اے آی ټیکنالوژۍ په واسطه دغه ډول انځورونه جوړ کړو لکه څنګه چې تاسو ته زه اوس یو څو نمونې درښایم دا ډول انځورونه څنګه کولی شو چې د اے آی ټیکنالوژۍ په واسطه جوړ کړو نو د اے آی ټیکنالوژۍ په واسطه تاسو کولی شئ چې دغه ډول انځورونه د واتساپ یوټیوب سنیپ چاټ او فیسبوک ټیک ټاک لپاره تاسو جوړ کړئ یعنې دغه ډول انځورونه تاسو کتلی شئ چې په یوټیوب یعنې نورو سوشل میډیا اپلیکیشنانو کې ډېر په وایرل کې روان دي نو تاسو کولی شئ چې دغه عکسونه په ډېر اسانۍ سره جوړ کړئ نو څنګه کولی شئ دغه عکسونه جوړ کړو نو دغه ویډیو کې به تاسو ته ټوله طریقه در وښیم د ویډیو د شروع څخه مخکې تاسو څخه غوښتنه کوم که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی هم درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي او دا ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور ملګري هم د څخه ګټه واخلي او برخمن شي ورڅخه نو ملګرو تاسو ته به د دغه اے آی سایټ لینک هم په ډسکرپشن کې درکړی وي او د دې لپاره یوه لیکنه هم پکارېږي چې دغه ډول انځورونه موږ تاسو پرې جوړ کړو ها لیکنه به تاسو ته موږ په ټلګرام چینل کې اچولې د ټلګرام چینل لینک به هم تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي نو ملګرو تاسو به په هغه لیکنه باندې لومړی کلیک وکړئ چې کله مو کلیک وکړو ملګرو هغه به ځان سره کپي کړئ او بیا په سایټ لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دا ډول یو سایټ راخلاص شي په دې کې به تاسو دا ډول انځورونه جوړوئ نو ملګرو دلته تاسو ته راځي ملګرو what to see how image creator څه ډول انځور تاسو جوړوئ نو ملګرو هغه لیکنه کې ما تاسو ته بشپړ لیکنه کړې ده چې هغه څنګه انځور جوړ کړو نو هغه ټول ما لیکنه مې تاسو ته کړې ده خو مخکې له مخکې تاسو باید مایکروسافټ اکاونټ ولرئ که چیرې تاسو مایکروسافټ اکاونټ نه لرئ بیا نشئ جوړولی ملګرو نو ملګرو تاسو باید مایکروسافټ اکاونټ جوړ کړئ نو که جوړ کړی مې وي ډېره ښه که نه مې جوړ کړی ملګرو تاسو کمنټ وکړئ نو انشاءالله زه به د دې په اړه هم یو ویډیو تاسو ته اپلوډ کړم چې تاسو څنګه کولی شئ چې مایکروسافټ اکاونټ جوړ کړئ نو ملګرو هغه لیکنه به تاسو کاپي کړئ چې کله مو کاپي کړه دلته به یې پیسټ کړئ په دې ځای کې به یې ورته پیسټ کړئ دلته زه تاسو ته په نښه کوم په دې ځای کې به ورته پیسټ کړئ کله مو چې پیسټ کړئ ملګرو دلته ملګرو تاسو کتلی شئ چې دلته خو ما خپل نوم ورکړی دی دلته باید تاسو خپل ځان لپاره جوړوئ خپل نوم او تخلص باید ورکړئ نو دلته تاسو ته راځي لکه ما ورکړی بریال زیارمل او دلته تاسو ته راځي ملګرو چې بریال زیارمل دا ځای کې به تاسو د زیارمل په ځای خپل تخلص ورکړئ او د بریال په ځای کې به تاسو خپل نوم ورکړئ هغه مو چې کله ورکړو دلته بس راشئ ملګرو دلته بل شی دی دلته تاسو ته ښکاري ملګرو دغه فیسبوک ما لیکلی دی تاسو کولی شئ دلته فیسبوک واتساپ ټیک ټاک هر سوشل میډیا اپلیکیشن چې وي تاسو یې لیکلی شئ دلته او د هغې په باره کې به تاسو ته په خپل نوم او پروفایل باندې تاسو ته عکس جوړوي نو ملګرو اوس څنګه کولی شئ دغه جوړ کړو دا ډول عکس نو دلته به تاسو په کریټ باندې ورته کلیک وکړئ په کریټ باندې مو چې کله ورته کلیک وکړو نو ملګرو لږ به انتظار ورته وکړئ چې دا ډول انځور مو تاسو ته جوړ کړي نو ملګرو زه انتظار ورته کوم تر څو ما ته دا ډول انځور جوړ کړي زه انتظار ورته کوم نو ملګرو تاسو به انتظار ورته وکړئ چې تاسو ته انځور جوړ کړي نو موږ ورته انتظار یو لږ وخت نیسي ملګرو چې تاسو انځور پرې جوړوئ لږ څه وخت نیسي ملګرو نو تاسو به یو څه صبر ورته کوئ چې انځور جوړ کړي نو ملګرو دغه دی ملګرو تاسو یې کتلی شئ چې ما ته یې انځور جوړ کړو نو تاسو یې دلته کتلی شئ چې زما پر نام باندې دی تاسو د 3 سره 4 سره انځورونه کتلی شئ نو ملګرو دغه انځور باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو نو دا انځور به تاسو ته اوپن شي نو ملګرو زه باید تاسو ته لږ اوپن کړم چې تاسو یې وګورئ نو ملګرو تاسو یې کتلی شئ چې زما پر نام باندې او دغه ډول انځور جوړ شو تاسو یې کتلی شئ ملګرو دا د فیسبوک لپاره ما یو انځور جوړ کړو نو تاسو هم کولی شئ دا ډول انځور جوړ کړئ نو ملګرو دا انځور به تاسو څنګه کاپي کوئ ملګرو دلته په دې باندې 3 لاین باندې به کلیک کړئ 3 ټکو باندې دا نه مې چې کله کړو دلته ډاونلوډ لیکلی ډاونلوډ به یې کړئ دغه عکس چې کله مو ډاونلوډ ووهلو دغه به ډاونلوډ شي د بل هم باید تاسو داسې ډاونلوډ کړئ او دا دریم عکس باید تاسو داسې ډاونلوډ کړئ او څلورم باید هم تاسو ډاونلوډ کړئ نو ملګرو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دا ډول انځورونه جوړ کړئ نو که دا ویډیو مو خوښ شوي د نورو ملګرو سره شیر کړئ ویډیو ته یو لایک هم درسره وکړئ چې تاسو ته دا ډول ښایسته ویډیوګانې راوړم ښه وختونه ښې شېبې درته غواړم